کله چې د پرایم منسټر خلاف د عدم اعتماد تحریک جاری او په هغې باندې ووټینګ لا نه وي شوی، نو په هغه صورت کې وزیر اعظم صدر ته دا مشوره نشي ورکولی چې ته اسمبلی ماتې کړه. دا نن کومه مشوره چې وزیر اعظم صدر ته ورکړې ده او بیا د سپیکر دغه کم رولینګز دی، نو محض په رولینګز باندې دغه د عدم اعتماد تحریک چې دی دا مسترد کول دا په خپله یو غیر قانوني او یو غیر آئینی کار دی. او دا صدر چې د اسمبلو ماتولو کم حرکت کړی دی نو دا د آرټیکل چې های ټریزن د غدارۍ په زمره کې راځي، یا چې ډیپټي سپیکر د سپیکر په نوم باندې کم کار کړی دی، نو سپیکر او ډیپټي سپیکر دواړه د آئین شکنۍ مرتکب شوي دي او په هغې باندې هم دغه د آرټیکل 5 او د آرټیکل 6 لاندې چې دی نو مقدمې چلولی شي، ځکه چې آرټیکل 5 چې دی نو هغه لویلټي او اوبیډینس ټو د کانسټیټیوشن دی، او آرټیکل 6 چې دی نو دا های ټریزن دی. په دواړو صورتو کې سپیکر، ډیپټي سپیکر او پرایم منسټر او بیا ورسره صدر دی د آرټیکل 6 مرتکب شوي دي، د غدارۍ مرتکب شوي دي، د های ټریزن مرتکب شوي دي.